السلام علیکم بخیر تاسو ملګرو که زما په ویډیو کې لږ هم غلط معلومات یا دوکه بیا تاسو 100% ګیله کولی شئ. زه نه غواړم چې هیڅکله تاسو ته غلط معلومات درکړم. نو د ویډیو په اصلي مطلب یا ورځام پوه کړئ. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته یو ډېر مهم اپلیکیشن در وښیم. اوس تاسو د دې اپلیکیشن په ذریعه سره په 100% ضمانت سره خپل موبایل خوندي کړئ. ملګرو که ستاسو په موبایل کې مهم فایلونه یا مهم عکسونه یا ویډیوګانې وي دا هر وخت هیکر درڅخه کولی شي او بیا به وروسته د دې هر څه په بدله کې ستاسو څخه پیسې غواړي. او اوس وخت چې کومې شخصي ویډیوګانې یا عکسونه پر رسنیو ګرځي دا د هیکرانو له وجې دا هر څه هیکر د لینکونو یا فایلونو یا یو غیر رسمي اپلیکیشن له لارې ترسره کوي. او که ستاسو مهم اسناد یا عکسونه یا ویډیوګانې ورکېږي خپله خرابېږي او که ستاسو میمري یا یوزبي کارت فارمټ ته ځي نو دا هر وخت د غلطو فایلونو یا ویروسونو له امله خرابېږي. او د دې اپلیکیشن په ذریعه تاسو خپل فون خوندي ساتلی شئ. ملګرو دا اپلیکیشن زه خپله کاروم ما تجربه کړی دی نو ځکه یې تاسو ته درښوم. راځو نور معلومات په ویډیو کې وګورو. ملګرو تاسو به راسئ خپل د موبایل پلی سټور آی ډي ته په سرچ کې به د دې اپلیکیشن نوم ولیکئ. دا نوم زه تاسو ته په سکرین باندې ښیم. نو کله چې تاسو دا سرچ کړئ تاسو به بل دا اپلیکیشن ښکاره کړي مزه یې ځکه به دا ښکاره کړي چې زه اپډیټ غواړئ. تاسو به وروسته دا اپلیکیشن خلاص کړئ لاندې به راسئ عکسونه به وګورئ او دا ټوټل 21 MB دی یعنې ډېر انټرنیټ نه مصرفوي او نه هم ډېر ځای نیسي. کله چې تاسو دا ډاونلوډ کړئ نو وروسته به راسئ اپلیکیشن ته. تاسو به راسئ پر اپلیکیشن باندې به تاسو کلیک وکړئ نو کوم چې ما ډاونلوډ کړی دی. ملګرو زه راځم پر اپلیکیشن باندې کلیک کوم. ملګرو تاسو ته به وروسته دا رقم صفحه راخلاصه کړي. ملګرو دلې ډېر اپشنونه دي د دې څخه زه تاسو ته مهم اپشنونه یې درښیم. ملګرو ټوله زده کړه نشم شولی چې ویډیو به ډېر اوږده شي نو زه یوازې تاسو ته هغه مهم اپشنونه یې درښیم. همدارقه ملګرو تاسو کتلی شئ چې ما یوه دقیقه تر مخه خپل موبایل سکین کړی دی. نو تاسو به ملګرو د سکین کولو لپاره پر دې سکین نو اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو زه راځم کلیک پر کوم. ملګرو دا اپشن ستاسو د موبایل اپلیکیشنونه فایلونه سکین کوي د ویروسونو مالویر اډویر او خطرناک سافټویرونو لپاره ستاسو موبایل سکین کوي. ملګرو دا اپلیکیشن ما خپله تجربه کړې دی. د ویډیو په آخر کې د دې اپلیکیشن په باره کې زه تاسو ته ډېر مهم معلومات درکوم. نو تاسو ویډیو تر پایه راسره وګورئ. ملګرو لږ شیبه انتظار ورته کوو چې تر څو د سکین کولو فیصدي یې راسي. نو ملګرو تاسو کتلی شئ چې زما په موبایل کې هېڅ ډول خطرناک ویروسونه یا اپلیکیشنونه یا سافټویرونه نه دي موجود. ملګرو که تاسو د اول ځل لپاره خپل موبایل سکین کوئ نو تاسو ته به خامخا خطرناک ویروسونه یا فایلونه یا اپلیکیشنونه در وښیي. ملګرو وروسته تاسو به راسئ پر دې لاندې اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. وروسته به بیا تاسو پر دې اپشن باندې کلیک وکړئ. نو وروسته به بیا تاسو راسئ پر دې لوړ اپشن باندې به کلیک وکړئ. ملګرو وروسته به تاسو پر دې اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا اپشن ملګرو ستاسو د موبایل غیر ضروري فایلونه کیچ کوي پاکوي. یعنې هغه فایلونه چې ستاسو د موبایل د سیسټم ورته ضرورت نه وي هغه فایلونه تاسو ته ښیي حافظه خالي کوي او د موبایل فعالیت ښه کوي. ملګرو زما په موبایل کې داسې کم غیر ضروري فایلونه نشته. دا هم ملګرو که تاسو اول د واره سکین کوئ نو تاسو ته به لازمي غیر ضروري فایلونه در وښوي چې مثال حافظه یې نیولې وي خو ستاسو په موبایل د سیسټم ورته ضرورت نه وي دې فایلو ته نو هغه فایلونه به تاسو ته در وښیي. ملګرو وروسته به تاسو راسئ پر دې لاندې اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به وروسته تاسو بېرته پر دې لوړ اپشن باندې کلیک وکړئ. ملګرو وروسته به راسئ پر دې اپشن به تاسو کلیک وکړئ. ملګرو په دې اپشن کې تاسو خپل ایمیل خوندي کولی شئ. تاسو به پر دې لاندې ژیړ اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته بیا تاسو خپل ایمیل اډ کولی شئ. ملګرو تاسو به وروسته دې اپشن ته راسئ. په دې اپشن کې ملګرو تاسو خپل ایمیل هم چک کولی شئ. ملګرو وروسته به تاسو راسئ پر دې اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ملګرو وروسته به تاسو راسئ پر دې اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به وروسته تاسو راسئ ملګرو پر دې سکین سنټر اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ملګرو دلته تاسو کتلی شئ د موبایل کوم کس چې دی هغه بېغمه ښکاري مګر د هیکران چې کوم په د عکسونو کې ښکاري د خورا خفه ښکاري. خیر ملګرو تاسو به راسئ پر دې فایل سکین اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ملګرو دلته به تاسو راسئ لوړ به پر دې ټیک مارک اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته به ستاسو د موبایل ټول فایلونه ټیک مارک شي. وروسته به تاسو راسئ پر دې سکین اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ملګرو دا اپشن ستاسو د موبایل ټول فایلونه سکین کوي. یعنې که ستاسو په موبایل کې کوم خطري فایلونه موجود وي هغه فایلونه تاسو ته درښیي. ملګرو لږ شیبه انتظار ورته کوو چې د دې د سکین فیصدي په راسي. ملګرو تاسو کتلی شئ زما په موبایل کې کوم خطري فایلونه نه دي موجود. ملګرو که دا تاسو د اول ځل لپاره سکین کوئ نو لازمي به تاسو ته کوم خطري فایلونه ور وښیي. نو وروسته به تاسو راسئ ملګرو پر دې اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به وروسته تاسو راسئ پر دې اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به وروسته راسئ ملګرو تاسو به پر دې لوړ اپشن باندې کلیک وکړئ. ملګرو وروسته به تاسو پر دې اپشن باندې کلیک وکړئ. په دې اپشن کې تاسو څه اندازه خپل عکسونه بې له کومه خطره خوندي کولی شئ. وروسته به تاسو لاندې راسئ پر دې اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ.
ملګرو په دې اپشن کې ستاسو د موبایل کومه حقیقتي حافظه چې ده هغه تاسو ته درښیي چې څومره ډکه ده او څومره خالي ده. ملګرو وروسته به تاسو راسئ پر دې لوړ اپشن باندې به بېرته کلیک وکړئ. ملګرو وروسته به تاسو راسئ د میسج اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو د دې اپشن ماته وایي چې تاسو د حل لپاره کومې مهمې ستونزې نه لرئ. نو ملګرو که ستاسو د موبایل په سیسټم کې کومه ستونزه وي هغه به تاسو ته په دې اپشن کې در وښیي. وروسته به تاسو راسئ پر دې اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ملګرو په دې اپشن کې تاسو ته ښیي چې تاسو څه وخت خپل موبایل سکین کړی دي، څه وخت مو خپل فایلونه سکین کړي دي، یعنې د سکین کولو وختونه تاسو ته درښیي. ملګرو وروسته به تاسو راسئ پر دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. په دې اپشن کې ماته راښیي زما د موبایل کوم وخت او تاریخ چې دی هغه وایي تاسو اټومیټیکلي سیټ کړئ. ملګرو دا ما اړولی و، ضرورت مې و بیا مې هېر شو، نو اوس دا اپلیکیشن ماته خبر راکوي چې تاسو خپل وخت او تاریخ اټومیټیکلي سیټ کړئ. نو وروسته به بېرته تاسو شاته راسئ. وروسته به ملګرو تاسو پر دې اکاونټ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. تاسو به وروسته پر دې لوړ اپشن باندې کلیک وکړئ. ملګرو په دې اپشن کې ماته راښیي چې دې اپلیکیشن د 55 ورځو راهیسې زما د موبایل ساتنه کړې ده. نو ملګرو په دې اول اپشن کې د یو امنیتي خطر مخنیوی کړی دی، یعنې سکیورټي خطر مخنیوی کړی دی. او په دې دویم اپشن کې 1499 وارې زما د موبایل اپلیکیشنونه سکین کړي دي. او په دې دریم اپشن کې 28109 زما د موبایل فایلونه سکین کړي دي. او په دې څلورم اپشن کې ملګرو 288 وارې زما د موبایل ویب سایټونه سکین کړي دي. لاندې راځو ملګرو په دې لاندې اپشن کې یو ځل د وایرس ډاټابیس اپډیټ ماته راشي. ملګرو وروسته به بیا تاسو راسئ پر دې لوړ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. شاته راګرځو راسئ پر دې سیټینګ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. وروسته به راسئ پر دې لاک سیټینګ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ملګرو مخکې چې ما تاسو ته کوم اپشن در وښوي چې دلته تاسو خپل عکسونه خوندي کولی شئ، دا د هغه د لاک اپشن دی. ملګرو دلته تاسو خپل لاک اضافه کولی شئ، خپل فنګر پرنټ اضافه کولی شئ، دلته خپل لاک چینج کولی شئ، دلته خپل فنګ کوډ چینج کولی شئ. ملګرو تاسو به بېرته راسئ پر دې لوړ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به تاسو پر دې لوړ اپشن باندې کلیک وکړئ. ملګرو د دې اپلیکیشن اصلي هدف دا دی چې تاسو موبایل له خطرناکو فایلونو اپلیکیشنونو څخه وساتئ. دا تاسو د خطرناکو آنلاین ورشونو څخه ساتي. کله چې تاسو په انټرنیټ کې ګرځئ او که تاسو یو خطرناکې ویب پاڼې ته ورسئ نو تاسو ته خبر درکوي یا هغه بندوي. معلومات مې دا درکوي چې ورځ ما غیر رسمي واتساپ ډاونلوډوئ نو دې اپلیکیشن ماته اتومات خبر راکړي چې دا اپلیکیشن خطري دی، تاسو یې دستي بند کړئ یا کینسل کړئ. نو ملګرو بغیر له دې چې دې اپلیکیشن ماته خبر هم راکړي زما ضرورت و ما هغه واتساپ ډاونلوډ کړئ، خپل واتساپ مې پکښې خلاص کړي، بېرته مې واپس بند کړي. نو د سبا ورځ ما یو ملګري ما ته زنګ ووالی، وایي ستاسو پر واتساپ د یوې نجلۍ عکس ولاړ دی او تاسو واتساپ ته جواب هم نه راکوئ، دا عکس د چا دی؟ نو ما ورته ویلي ملګرو چې زما واتساپ خو ما بند دی، ما ډیلیټ کړی دی. وایي نه دی، همدا اوس ما میسیجان درته وکړلی، میسیجان دې لا وکتل. نو ملګرو وروسته ما د بل واتساپ د لارې د خپل شخصي واتساپ د لارې مې بل واتساپ تعقیب کړي چې ومې کتلي نو یو خارجي نجلۍ هیک کړی. نو ملګرو دا د دې اپلیکیشن خبر و چې ما ته یې راکړي چې دا غیر رسمي واتساپ خطر لري، تاسو یې اوس تصدیق کینسل کړئ یا بند کړئ. خو بغیر له دې ما وروسته ډاونلوډ هم کړي نو پایله یې دا وایي چې ما واتساپ هیک شو. ملګرو هغه زما د یو داسې نمبر واتساپ و چې زما کوم شخصي نمبر نه و، که چیرې شخصي نمبر مې وای نو ما ته به ډېر تاوان رسولی وای. ملګرو دا ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو هغه د دې اپلیکیشن ته برخمن شي. او که تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره لایک کړئ.